مزدورۍ ته کار ووایه نور هېڅ په کار نه راځي. دا چا ویلي چې نور هېڅ په کار نه راځي؟ اصل اولنی او اخرنی دا تاسو منځي کې واورېدو که نه، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اولنی او اخرنی مقصد خدا دی د الله بندگی کول. بیا الله ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون. نه زه د دوی نه د خپل ځان دپاره رزق غواړم، نه د دوی رزق داسې د دوی په ذمه دی چې دوی ته زه وایم چې تاسو هر څه را پیدا کړئ. نه، دوی صرف اسباب لټوي، رزق الله ورکوي. هر څه په کار راځي. دین خو ستا دنیا او آخرت کې په کار راځي. بیا مزدوري کوو دا دې په کار راځي. خپلولي ساته دا دې په کار راځي. ملګرتیا کوو دا دې په کار راځي. خرچه کوو دا دې په کار راځي. خپل صحت خیال ساته دا دې په کار راځي. غم خادي کوو دا دې په کار راځي. چا دا خبره کړې ده چې مزدورۍ ته کار ووایه نور هېڅ هم په کار نه راځي؟ دا چا دا خبره کړې ده؟ بعض وایي صرف روپۍ ګټه روپۍ، چې روپۍ د سره یې که نه تا سره هر څه. دا چا ویلي تا سره روپۍ تا سره به هر څه؟ زه خو د دې خبرې په دلیل لا اوسه پورې نه یم رسېدلی چې دلیل پې څه دی چې تا سره روپۍ تا سره هر څه. زه درته خو ویې شم داسې خلک دي چې روپۍ ورسره شتې او نور ورسره څه نشتي، او داسې خلک شتي چې د هغوی سره څه نعمتونه شتي او روپۍ ورسره نشتي. نو دا دینار او درهم ډېر خطرناک شی دی. او ځکه الله وایي الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. الله وایي د حرص د ډېروالي تاسو غافله کړي، تاسو د هلاکت کندې ته رسئ. مړه شوئ پکې قبرونو ته لاړئ ستاسو حرص ختم نه شو. او رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي د آدم د بچي حرص که یوه کنده دې وله د سرو زرو ډکه ورکړه دی به وایي چې دویمه وی، که دوه دې وله ورکړي دی به وایي چې درېیمه وی. نو وایي د ده خوله د ده خېټه دا صرف په خاوره باندې ډکېږي، نور په هېڅ شي نه ډکېږي. نو دینار او درهم، ریال او روپۍ او ډالر دې کې احتیاط پکار دی.